جی دژه قدرمن کتین کې دا وخت موجود په جنوبي وزیرستان وڼه کې د څو میاشتې په وڼه کې هوایي فایرینګ یعنې ډېر زیات شدت اختیار کړی دی هغه د عید ورځ وي یا د نورو د ورو د خوښۍ مقام وي ډېر زیات فایرینګ سره کیږي په د تېرې 15 ورځو کې په جنوبي وزیرستان وڼه کې ډېر کسان د هوایي فایرینګ د لوسه زخمیون عمره دي تر چې د خلک څومره تنګ شوی دی هوایي فایرینګ له او د ګورنمنټ ته د څه مطالبه کوي دغه باره کې هوایي فایرینګ چې کوم دی دغه د علاقې د پوره او د خلک د پوره دا ډېر نقصاني دی لکه د یوه سړي په کور باندې خو خواشي وي دا یو هوایي فایرینګ وکړو خو د بلې سړي د پوره غم څنګه جوړ شي نو موږ ته پکار دو چې هوایي فایرینګ نه اجتناب وکړي او بل ګورنمنټ ته دا پکار دو چې ګورنمنټ لږ په خلک کې اویرنس پیدا کړو بنرې ولاګي او خلک په هغه باندې عمل وکړو او ګورنمنټ لږ دا شی ور واخلي دغه امپلیمنټ کړو په دا علاقه باندې لکه زیاته ذمهواري په ګورنمنټ باندې راځي اوس د موږ په علاقه کې په یوه بل ځای کې هوایي فایرینګ شي خو دی داسې خاصه کښه ده پرې وخلي دغه نه د عیده په ورځ کې ډېر خلک ته نقصانات ورسېدل کله ډېر خلک ته یعنی مطلب د موت شکار شول کله او کوشش دا کی کنه چې هر حالت باندې موږ کابو کی حکومت ته کله کا پولیس فورسز روپیای هو د دې په چار راځو کله چې هر قسم مطلب کاروایی وکړو کله خالي دا نه مطلب دی چې د ټریفک کنټرول کو د دې ته په چار دو کله چې د هر قسم کاروایی وکړو په کیرینا کې کله چې چې هوایي فایرینګ کیږي شاته د دریمي توس پر د وڼه د خلک خبر ارسه چې د وڼه دوام غټ شهر د اعظم ورسکتل لري لور شي چې هغه خلک سوي د هوایي فایرینګ متعلق بنادی د میجا مسائل د ټول وڼه په قسم د بنادی زیتی خاص کر د تورشي ګاډي دلته په وڼه کې شوري کنه چې هغه مثال د پاکستان په آئین په قانون کې مثال باندې او وسله هم کول عام شوري مثال دغه د پاکستان په آئین کې مخالفت کیږي مثال په آئین کې نشته دغه شی میش قانون غوړي چې مثال د قانون اپلای شي په د علاقې باندې مثال قانوني مثال چې کوم خلک وسله شوري کول عام هغه به سزا ورکړي شي یا دغه وسله چې کوم دي هغه چې مثال کې خلک ضرورت مثال د پاکستان په قانون کې تا یو لایسنس جوړیږي هغه لایسنس صابر کو خلک د چې مثال د ډېر روکتام دغه نشي کړی د ډېر زیات نقصانات کیږي په معاشره هم د ډېر بد اثر وي بل کاروبار هم د ډېر بد اثر وي د میزو تر درېمي دغه د پوره میز حکومت د خپل عادل کې چې کی مواصلات ویل په بازار کې وایي ډالۍ نشي دا ډېره پابندي ولا ابراهیم چې حکومت د ذمہوارات چې بازار کې امن او امان د ذمہوارات د ریاست توسه د عام خلک خبره ورو دی دغه مطالبه وکړه چې پولیس ته یعنی خپل کردار ادا کړي د هوایي فایرینګ روکتام په چار دی ان شاء الله چې د هوایي فایرینګ روکتام وشي میزبانونو یعنی به زیاده مرګ نه هم باد شي کیمرامن ایک وزیر سره سعید وزیر ژغ نیوز وانه